د مشرانو جرګې غونډه کې ډیری سناتورانو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ نظامي لباس په تن کړی او غوښتنه یې دا ده چې د ملي شورا غړي دې خپل د یوې میاشتې معاش هم سرتیرو ته ډالۍ کړي. دوی وایي که اړتیا شوه د سیاسي ملاتړ ترڅنګ به وسله هم واخلي او عملا به د جګړې ډګر ته لاړ شي. اگر ضرورت شود در کنار حمایت سیاسی که از اونا داریم آماده هستیم که تا در سنگرهای گرم مبارزه از افغانستان، دفاع از افغانستان، دفاع از عزت و امنیت مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی افغانستان قرار بگیریم. من به خاطر ایشان و حمایت از خانواده‌شان یک ماه معاش خویش را هدیه می نمایم. د مشرانو جرګې غړي له ولسمشر غواړي چې هیواد کې د روانو وضعیت په تړاو خپل دریځ روښانه کړي چې له کوم برخلیک سره به مخ کیږي. دوی له جګړې پرته طالبانو ته د ځینو سیمو پرېښودو په تړاو اندېښنه لري چې ګنې له طالبانو سره به پټه معامله شوې وي. تقاضای من این است که شما به صفت سرقماندان اعلای قوای مسلح در میدیا براین طرحتان برنامهتان در این شرایط دشوار برای مردم بگویید. همو گپایی را که سابق ما و شما گفتیم حالا معلوم شده رایسته آهسته هنوز هم توطیه مانده دل آقای خلیلزاد که حداقل یک ریشه افغانیت داره هنوز هم یخ نکرده سر مردم بیچاره. سناتورانو پر زلمی خلیلزاد هم نیوکه وکړه چې ولسی پاڅون کوونکو ته په کمه سترګه کتلي او د ملیشه خطاب یې ورته کړی. دوی وایي ولسی پاڅون کوونکي د وخت اړتیا او ملي قیام دی چې حکومت باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب کړي. موږ وایو جناب رئیس صاحب دغه پولیس یا دغه ملي پاڅون کوونکي چې د احساساتو په اساس باندې راپورته سو یا دولت امتیازات ورته ومنله دغه خلک په خلکو باندې نه وژني. به نمایندگی از مردم افغانستان که تا بال چندین تلفن آمده از اظهاراتی که آقای خلیلزاد داشته و خیزش‌های مردمی را و بسیج مردمی را به نوعی توهین کرده و یا را ملیشه خطاب کرده از این انتقاد میکنم. د مشرانو جرګې غړي وایي هغه امنیتي ځواکونه سره د قانوني چلند وشي چې له جګړې پرته پوستي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېږدي او هغه د وستایل شي چې جګړه کوي.